په خوست کې د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت د ترافیکو د مدیریت لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. په خوست کې د ترافیکو مدیریت لپاره نوې ودانۍ د اداري کمپلیکس جنوب لوري ته د خوست کابل پر لویه لار په 2.7 جریبه ځمکه کې د 10 میلیونه او 18,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. خوست امنیه قومندان یې په اړه وایي: دغه ودانۍ چې جوړیږي نو دغه ماشاءالله ډېره په سنټر نه جوړیږي، درې طرف ته څلور طرف ته لارې خلاصې دي او په دې کې به د خوست میشتو د پوره رسیدګي انشاءالله په وخت کې که کوم مشکلات رامنځته کېدله او یمیږ ترافیکو مدیریت یقینا په دې کې ډېر غټ مشکل لرل چې بار به موږ ته دې پیشنهادونه تلله. الحمدلله چې موږ په موجودیت کې دغه شی د لوړو مقاماتو نه موږ ته منظور شوی دی. موږ په دې ډېره خوښي ښیو او د ترافیکو مدیریت ټولو پرسونل ته خاص کر ترافیکو مدیر صاحب ته دوی ته هم مبارکي وایو. د ترافیکو مسؤلین وایي تر اوسه زموږ چارې د اطفائیې له مدیریت څخه ترسره کیږي چې تعمیر د ترافیکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی، خو د دې ودانۍ په جوړېدو به مو یادې ستونزې حل شي. دا چې موږ مخکې کوم څومره ستونزې لرلې هغه تاسو ټولو لیدلی دی. موږ هغه د اطفائیې په مدیریت کې ژوند کوو چې وتکونه مو هم داسې وتکونه نه دي چې ملګري په هغې کې څه رقم چې ژوند سهولیات دي هغسې ورته میلاو شوي وي نشته. کې شعبات مو ټول په کنټینرو کې وو نو موږ بار هڅه وکړه چې د تعمیر زر منظوري حاصله کړو او زر افتتاح کړو. دا چې نن ورځ دا عملا شروع شوه. یا د ودانۍ چې په یوه پوړ کې جوړیږي د 10 اتکونو، پخلنځي، حمامونو او نورو ټولو سهولتونو درلودونکي به وي چې چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي.